ایران کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي لا هم د یو شمېر وژل شوو افغانانو مړي په غرونو کې ورک دي. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. نور جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي ساروان روغتون ته وړل شوي. په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي لا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالګان په سیمه کې د وژل شوو افغانانو مړي په غرونو کې ورک دي. پویا وایي د 14 کسانو جسدونه د سروان په سیمهییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنیو د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي. د دغې ټولنې مشر امید پویا وایي چې دا پیښه څاري. د جمعې د ورځې په سهار یې ازادۍ راډیو ته وویل ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د 14 کسانو جسدونه د سروان په سیمهییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.